ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له تادین خانه کوو. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي چې په کندهار کې د طالبانو لخوا 60 تنه خوشي شوي کسان ملکي وګړي دي او یوازې یو کال وړاندې په پولیسو کې دنده ترسره کړې وه چې وروسته یې پخپله پرېښې وه. قطر د راپورونو له مخې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دوحه کې له طالب پلاوي سره کتلي او د سولې تړون د مادو پر عملي کېدو یې خبرې کړې. د طالبانو منشور وسلوال طالبان وایي په ټولنیزو رسنیو کې د منشور تر نامه لاندې پاڼې په دوی پورې اړه نه لري. د وسلوالو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیڅ ډول منشور یا تګلاره نه ده جوړه کړې او نه هم په رسنیو کې خپرې شوي ګنګوسې کوم بنسټ لري. ګلبدین حکمتیار امریکا په افغانستان کې د بحران په جوړولو کې لاس لري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي دولت ساز او هم پالنې ټیم د ګډ حکومت د جوړولو په لټه کې دي چې په دې سره به بیا د ملي یووالي حکومت په څیر سهامي شرکت جوړ کړي. د ده په خبره امریکا د دې پر ځای چې د یو قوي مرکزي حکومت ملاتړ وکړي په دې بحران کې شریکه ده او هڅه کوي ویشل شوی دوه سری او کمزوری حکومت رامنځته کړي. ګلبدین حکمتیار هم دا راز وایي چې دوی وړې ډلګې غواړي د ملت سرنوشت وټاکي او د خلکو پر رای لوبې وکړي. د اشرف غني او عبدالله معامله کوم ځای ته ورسېده. ټولنیزو رسنیو کې داسې معلومات خپاره شول چې ګواکې د عبدالله او اشرف غني ترمنځ معامله شوې. حکومت به نیم یعنې 50-50 او د سولې مصالحې شورا ریاست به هم د عبدالله په غاړه وي. خو تازه دواړو لورو دا موضوع رد کړې خو ویل کېږي چې خبرې روانې دي او دواړو لورو انعطاف ښودلی. د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د ماسک او محافظتي بستو د تولید فابریکې پرانسته وکړه او په خپله وینا کې وویل چې په کور دننه افغانستان کې 1 میلیون محافظتي بستو ته اړتیا ده چې دوی به یې په خپله جوړې کړي. کورنیو چارو وزارت د هدفي وژنو او جنایي جرمونو د مخنیوي په موخه کابل ښار کې د موټر سایکل سپرو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. کورنیو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې اکثریت هدفي وژنې او جنایي پیښې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په واسطه شوې او سر د راتلونکي چهارشنبې به په ټول ښار کې په جدي توګه پر موټر سایکل تګ راتګ بند دی. او وروستی خبر دا دی چې عالم پسه دی او سید عالم پسه دی. شمالي کوریا لنډ واټن ویشتونکي توغندي وازمایل. د سویلي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا څو لنډ واټن ویشتونکي کروز توغندي د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر په لور توغولي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ د کورونا وایروس سره لاس او ګریوان ده او نور کارونه په ټپه ولاړ دي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.